د کلیسا په لومه کې د استازنا استازکم استاز محمد یاسر رحمه الله تاریخی مرکه. اومه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو دا وویل هغوی چې موږ ته افراطیون او متشددین وایي دا د سکولاریزم اکستریمیست یعنی تندروی او تشدد زیاتی دي. نتاق بیا پوښتنه وکړه که راسو دې موضوع ته د امریکا وضعیت د افغانستان او عراق د مجاهدینو په وړاندې یعنی مقابله کې څنګه ارزوي؟ استازنا استازکم استاز یاسر ځواب ورکړ کله چې عراق امریکایانو اشغال کړ نو موږ ډېر د خفګان او مایوسي په ورځو کې ژوند تېروي. دا ډېرې دردونکې پیښې وې. ما چې هغه وخت د تلویزیون له لارې د عراق حالت څاري ډېر یې ځورولم، نو خپلو ملګرو ته به مې ویل سبحان الله، موږ مخکې د افغانستان په حالت ځورېدلو مګر عراق مو هم له لاسه ورکړ. له دې څخه نه و خبر چې دا اشغال به موږ ته په عراق کې د جهاد دروازې اخلاصوي، ځکه په جهادي ډګر کې عراق د اسلامي او عربي هیوادونو یو ضعیف ملک و. هیڅ چا دا فکر نه کوي چې داسې ډلې مجاهدین به پکښې راپورته کیږي، هغه به د امریکایي استعمار سره جنګیږي. خو اوس دا وایم چې د امریکایانو پاتې کېدل همدلته په امریکا کې د دوی په خیر و، ځکه هر څومره ډېر چې په عراق او افغانستان کې پاتې کیږي مالی او ځاني ځانونه به یې زیاتیږي او ګټه به یې نه وي کړې. دوی چې عراق ته د نفتو د غلې لپاره ورغلي وه چې په مالی لحظه غني سي، مګر کوم مالی زیانونه چې دوی ولیدل هغه مجاهدینو ونه لیدل. غربیان د مجاهدینو په دام کې راګیر سول. دا د مجاهدینو په خیر تمامه سوه، ځکه څومره چې دوی پاتې کیږي د اقتصادي رکود او نفسي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ځای د دې چې دوی نفتي او نور معادن استخراج کړي یا د عراق تیل امریکا ته یوسي، دوی د تیلو پر ځای خپل وینې امریکې ته یوړې او موږ په دې جنګ کې د دې په نسبت هیڅ ځان ونه لید. بله لویه ګټه موږ دا وکړه چې د عربو ځوانانو به د افغانستان ته د جهاد لپاره راتلل چې په افغانستان کې وروزل سي او جهادي ژوند ته یې سینې اخلاصې سي، نو د ډېرو ستونزو سره به مخ کېدل. د ژبې ستونزه، د پېژندګلوۍ مشکل و او نابلدتیا به وه. نو اوس الحمدلله الله تعالی د اسلامي نړۍ په منځ کې د جهاد دروازه خلاصه کړه او زه دا ښه په زغرده وایم چې د عراق مجاهدین اوس نه تنها د عراق بلکې د ټولې اسلامي نړۍ لپاره کافي او بسنه کوي. یو شي ته لږ اندېښمن یم چې خدای مکړه په خپل منځ کې سره اختلاف ونه کړي او د خپل منځي جګړو ښکار نه سي. الله تعالی دې داسې چاره نه ورپېښوي لکه د افغانستان پخوانیو مجاهدینو ته چې ورپېښه سوه، او دوی باید زموږ له تېروتنو څخه درس واخلي. څو ورځې مخکې مې د یوې برتانوۍ مجلې یو وضاحت لوست. لیکلې وه برتانیې یعنی انګلیس چې په عراق او افغانستان کې کوم خسارات ولیدل، د برتانیې له هغو خساراتو څخه ډیر دي کوم چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ور اوښتي وه. هغوی اوس په خپله ماتې باندې خپله هم اعتراف کوي، انشاءالله چې ډېر ژر به ماتې وخوري. نتاق بیا پوښتنه وکړه شیخ صاحب، پوښتنه دا ده آیا د عراق او افغانستان جګړه یو ډول جګړه ده او امریکا چې ورسره مخ ده د دوی ترمنځ کومې اړیکې سته او که نه؟ استاز یاسر ځواب ورکړ قضیه تنها د عراق او افغانستان قضیه نه ده، بلکې دا په اسلامي هیوادونو باندې صلیبي یرغل دی. موږ اوس په معاصره صلیبي جګړه کې قرار لرو. د صلیبیانو لومړی یرغل تنها صلیبي یرغل و، خو دا نه تنها صلیبي بلکې یهودي او سکولري هم ورسره یو ځای یرغل دی چې د اسلامي هیوادونو منافقین او معاونین یې هم ورسره ملګري دي.
نو په دې حساب دا له لومړي صلیبي حملې نه ډېره شدیده ده. ټول یو ځای سوي، موخه یې یوه ده، عساکر یې یو دي، مشر یې یو دی او سیاست او پالیسي یې یوه ده. تاسو وګورئ نه تنها په عراق او افغانستان کې بلکې هغه کسان چې په شرق او غرب کې د دوی مخالفت کوي د اسلام په نامه دوی د ګونتنامو زندان او نور زندانونو ته اچوي. نو معلومه سوه چې قضیه د عراق او افغانستان نه بلکې قضیه په اسلامي نړۍ باندې د صلیبي یرغل قضیه ده. دوی دا جګړه د هغوی پر وړاندې کوي څوک چې د اسلام دفاع ته چمتو دي. د هر اشغالګر او متهاجم دا عادت دی چې د هغه چا سره جګړه کوي څوک چې یې په وړاندې وسله پورته کوي. هغوی چې په خوب ویده وي یا په خوړلو او څښلو مشغوله وي د هغوی سره هیڅ کار نه لري. نو مسلمانان ټول باید د دې صلیبي جګړې مقابلې ته راووځي. صلیبیان اوس یو بل کوشش هم کوي، غواړي چې موږ او قربانۍ ته تیار خلک د عامو خلکو په ذهنو کې تروریستیان معرفي کړي تر څو ملت له دغې قضیې نه همداسې غافل پاته سي. نو دوی مخکې د دې جګړې لپاره په افغانستان کې بهانه اسامه او القاعده نیولې وه. په عراق کې خو نه القاعده وه او نه اسامه په هغې کې. څنګه یې حمله وکړه؟ د افغانستان لپاره یې خو طالبان بهانه کړل چې دا یوه متشدده ډله ده. نو په عراق کې له صدام سره د دوی څنګه مشکل و؟ په داسې حال کې چې د دوی سره یو ځای رالوی سوی و. نو ستونزه دا وه چې په منځني ختیځ کې د عراق پوځ یو له پیاوړیو ځواکونو بلل کېدی او دا دوی ته خطر و، ځکه عراق د تکنالوژي او عسکري قیادت له اړخه ډېر پرمختللی و او دا امکان و چې دوی ته خطرناک تمام سي. د پاکستان حکومت ته مې همدا پیغام دی او نصیحت دی چې تاسو هم د عراق په څیر کېږئ. هر څومره چې کوشش وکړئ امریکا د اسلامي مدارسو په شتون کې نسي راضي کولی او نه به پاکستان د یوې قوي اټومي پوځ څښتن کړي. امریکا او صلیبیان هیڅکله دا نه غواړي چې په اسلامي نړۍ کې یو قوي اسلامي دولت شتون ولري، ځکه دا د امریکا او یهودو د مصلحتونو لپاره غټ خطر دی چې دوی غواړي له منځه یوسي. اوس د امریکا یو لوی پلان دا دی چې د پاکستان لپاره یې یو داسې پوځ جوړ کړی چې د ملت سره په مقابله کې دی. هغه پوځ چې شعار یې یعنی ایمان، تقوا او جهاد فی سبیل الله و. هغه پوځ چې د هنودو له جګړې بریالی ووتی او ټول ملت ته محبوب و. اوس یې د ټولو تر پام بد کړ او دا غټه ضربه ده چې د امریکا په امر د پاکستان پوځ وخوړله. نور باید د پاکستان او نورو اسلامي نړۍ عاقل خلک، هغه خلک چې د اسلامي امت مصلحتونو ته حریص دي، دا معتبره وګڼي. هغوی باید د دغو کارونو عاملین پرې نږدي چې د امت په مصالحو یې څوک لوبې وکړي. نطاق بیا پوښتنه وکړه، شیخ صاحب که په دې باندې خبرې وکړو چې سلګونه غربي ملکونه ټولیږي او د افغانستان په وړاندې جګړه کوي، دوی ته مو پیغام څه دی؟ استاد یاسر ځواب ورکړ، موږ په تیر جهاد کې اروپا، امریکا او له ټولې غربي نړۍ پورته سوه. موږ ته د شوروي شیوعي یعنی سوسیالیستیانو په وړاندې جګړه کې د یوې وسلې په توګه استفاده وکړه. که څه هم دوی دا تصور نه درلودی چې شوروي به دلته ماتې وخوري او مجاهدین به بریالي کیږي، خو دوی ویل که شیوعیین یعنی سوسیالیستیان وژل کیږي هم موږ په خیر دي او که مجاهدین وژل کیږي هم زموږ په خیر دي. حتی دوی نه مالی تاوان ولید او نه عسکري. کومه مرسته به چې دوی د مجاهدینو سره کېدله هغه د اسلامي مملکتونو لخوا کېدله. نو دوی له مجاهدینو سره په دې خاطر ودرېدل چې د شوروي اتحاد له خطره ځان بچ کړي او ځانونه ترې راحت کړي. نو کله چې امارت په افغانستان کې بریالی سو او تشکیل سو، فوراً دوی خپله لاره جدا کړه، ځکه کله چې روسانو ماتې وخوړله بیا نو طالبان او اسلام دوی ته خطر و. نو له دې خطره دوی د اسلام په وړاندې اعلان د جنگ وکړ. فقط د اسلام او مجاهدینو په وړاندې دا اعلان وکړ، ځکه امریکایي اسلام د دوی لپاره خطر نه و. نو له دې خطره دوی په امریکایي اسلام باندې اعتراف وکړ او هغه اسلام چې په هغې کې جهاد وي د هغوی پر وړاندې اعلان د جنگ وکړ او هغه کسان چې د دوی سره جنګیږي نوم یې پرې تروریستیان کښېښوده، افراطیون او متشددین یې بولي. نو زه وایم
چې افغانستان د همدغه جهادي اسلام یوازنۍ مدرسه ده. له دې خاطره دوی اول له افغانستان سره جګړه اعلان کړه، ځکه د جهاد روح له همدې ځای څخه خپریږي او دا د جهاد دروازه ده، ځکه یې په افغانستان باندې ډېر ټینګار وکړ. په عراق باندې د صلیبي حملې بله موخه اقتصادي ولجه وه چې حمله یې ورباندې وکړه. که فکر وکړو عراق د معادنو له اړخه غنیترین ملک دی، د نفتو ذخایر لري، همداسې افغانستان چې د معادنو له پلوه غني ملک دی، دوی دې ته هم ژر ځان رسول غوښتل. امریکا داسې فکر کولو چې که چیرې افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولو نو دا به زموږ قدرت پیاوړی کړي، مګر د اقتصادي مفلسي په لور روانه ده. نطاق بیا پوښتنه وکړه، ډېر ښه شیخ صاحب، دا خو مو غربي مملکتونو ته پیغام و، دغو نورو ملکونو ته مو څه پیغام لري؟ استاد یاسر وویل، هغوی ته دا وایم، هغه ډېر مسکین بیچاره مخلوق دی، باید خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي، د خپلو ځوانانو افکار وساتي، دا دې ورته واضحه کړي چې غربي نړۍ ولې جګړه راسره کوي، دا حیوانات ولې د خپلو نړو او زامونو په وسیله باندې زموږ کورونو ته راننوتل. دا هم وایم، هغه لویه خساره چې غربي نړۍ ولیدله هغه په اسلامي نړۍ باندې د بوش حمله وه. په دې حملې سره یې ټول هغه څه له لاسه ورکړه چې دوی د 2 پیړیو په جریان کې حاصل کړي وه. هغه دا وه چې مخکې اسلامي نړۍ له دوی سره داسې ژوند کوي چې ګواکې غربي نړۍ ډېره ورته نږدې ده. دوی ته یې د اهل کتاب او اهل دین په سترګه کتل، ویل یې دا خو زموږ معاهدین دي، زموږ د ملکونو معماران دي. نو شیوعیین یعنی روسیان یې له دوی نه خطرناک بلل، مګر په دا اوسني حملو کې اسلامي نړۍ ته په ډاګه سوه چې امریکایي اشغالګر له روسانو څخه هم بدتر وحشیان دي. اوس د ټولې نړۍ لید د غربیانو او امریکایانو په اړه په کرکه او حسد بدل سو. مخکې به یې د یو پرمختللي او متمدن ملت په صف کې ورته کتل، خو اوس ټوله نړۍ ورڅخه نفرت کوي. نو دا هغه خساره وه چې د غربي نړۍ ټولو تعلیماتي مؤسساتو او خلکو د خپلو اشغالګرو ترڅنګ ولیدله. نطاق بیا پوښتنه وکړه، شیخ صاحب د پای شیبې دي، که آخري پیغام مو وړاندې کړئ؟ استاد یاسر وویل، زه ټولو مسلمانانو ته د جهاد بلنه ورکوم، ځکه دا د عزت، نصرت او خلاصون لاره ده. موږ په تېره پخوانۍ تجربه کې چې ډېرو مسلمانانو به دا فکر کوي د غرب او امریکا په وړاندې دوی هیڅ لاره نه لري، مګر صبر به کوي، د هغوی د اوامرو مطابق به چلیږي. خو په اخر کې دوی ولیدل چې د دغه امت ډېر لږ کسان کولی سي چې یو څه جوړ کړي. نو زه له دوی څخه پوښتنه کوم، په دې پوښتنه کې مې ټول مسلمان ملت مخاطب دي. ټولو ته وایم، امیرانو ته وایم، جنګاتیو ته، که چیرې اسامه، القاعده، طالبان او نور مجاهدین سره یو موټی سي، آیا غربي نړۍ به په موږ باندې لوبې وکړي؟ نو څنګه نه یو موټی کیږي. او په اخر کې مې له ټولو څخه دا غوښتنه ده چې د قرآن او سنتو مطابق عمل وکړي. نطاق وویل، په لیدو مو ډېر خوښ شوم شیخ صاحب، له هر اړخیزو خبرو څخه به مو مننه کوم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. قدرمنو اوریدونکو، دا و د استاد یاسر تاریخي مرکه چې ستاسو ودانو حضور ته ما سراج وړاندې کړل. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.